د لارډ کرزن د یاداښتونو له کتابچې څخه یو څو پاڼې د افغانستان امیر عبدالرحمن خان لومړی برخه ته ښه راغلاست. د همدې خپرونو په دوام به موږ له تاسو سره د لارډ کرزن د یاداښتونو له کتابچې څخه هغه معلومات شریک کړو چې نوموړي د خپلو سترګو لیدلی حال د امیر عبدالرحمن خان په اړه لیکلی دی. د همدې خپرونې لومړی برخه لارډ کرزن لیکي: ما مخکې هیڅکله د افغانستان د مشهور امیر عبدالرحمن خان د پایتخت او دربار او له هغه سره د مخامخ کېدلو او عمومي وضع په باب بیان نه دی کړی. ما د مرکزي اسیا د مسلې په باب ډیر کلونه څېړنې او مطالعې وکړې. د هند د پولې د امنیت، د روسانو د پالیسۍ، په اسیا کې د روسیې د یرغلونو او فتوحاتو او په دغه سیمه کې د پرتو هیوادونو د رول، ایران، بلوچستان، افغانستان، تبت، چین په باره کې مې مطالعات وکړل او بیا مې نو زړه بیخي ډیر غوښتل چې د افغانستان امیر چې تر ټولو مهم و او تر ټولو ښه ګوښه و له نږدې ووینم او مخامخ ورسره وغږېږم، ځکه چې د هغه په برخه کې هم د برطانیوي هند پرلپسې حکومتونو او هم لندن اندېښنه درلوده، ورته بدبین ول او حتی ویره یې ورڅخه درلوده. زه پوهېدم چې امیر د کلکتې پر حکومت باندې باور نه لري او ما فکر وکړ چې دا به ډیره غیر ممکنه وي چې هغه به د داسې یو چا سره چې د انګلستان په ولسي جرګه کې د هند د چارو د حکومت مسؤل وي وګوري. ما د هند د پولې څخه د دفاع له افغانستان سره د نږدې اړیکو درلودلو په باب څو کاله په ډیره دوستانه روحیه لیکنې کړې وې، ځکه نو ما په 1894 کال کې امیر ته یو شخصي لیک واستاوه او په هغه کې مې ورته لیکلی وو چې زه غواړم ډیر ژر همالیا او پامیر ته سفر وکړم. دغو سیمو ته د تیریدلو لپاره ستاسې اجازه غواړم او ستاسې د لیدلو هیله لرم. په لیک کې مې د دغو ملاحظو په باب تر شرقي ډول مبالغې وروسته یو پاراګراف ورزیات کړ او په هغه کې مې د تواضع ښودلو سره خپل غرور هم ساتلی و. خراسان مې لیدلی او ورغلی یم، بخارا او سمرقند مې لیدلی دي، چمن ته پر آس ورغلی یم او په پېښور کې مې شپې ورځې تېرې کړې دي، مګر ستاسې عالی جناب هېواد ته چې د دغو سیمو په منځ کې لکه د انګشترۍ په منځ کې د یو قیامتي جواهر په څیر پروت دی، ما ته د ورتللو اجازه نه ده راکړه سوې او دونه بخت مې نه دی پیدا کړی چې په خپله تاسې عالی جناب چې د الماس په زړه کې لکه شغله داسې ځلیږي له نږدې ووینم. ما ډیر کتابونه او مضامین لوستي دي او له ډیرو کسانو سره مې خبرې کړې دي، مګر زه به ډیر خوشحاله شم چې ستاسې عالی جناب سره ووینم، ځکه چې زه پوهیږم چې تاسې تر دغو کسانو چې ما تر اوسه لیدلي دي د دې سیمې په باب زیات پوهیږئ او زه یقین لرم چې تاسې به د حقایقو په باب زما پر نیمګړو معلوماتو باندې رڼا واچوئ. د دې خبرې ترڅنګ چې د امیر څخه د رسمي اجازې په برخه کې چندانې انتظار نه ایستل کېده، ځکه چې هغه یوازې هغو اروپایانو ته چې د ده مستخدمین ول او یا هغو اروپایانو ته چې د سر مارټیمر ډیورنډ په څیر د برټانیوي هند د حکومت د خارجه وزیر په حیث کابل ته د ورتللو بلنه ورکړل سو، نور نو چندانې چاته د امیر لخوا بلنه نه ورکول کېده او د دې ترڅنګ لا نور خنډونه هم موجود ول. په داخلي حکومت کې لارډ کیمبرلي چې په هغه وخت کې د هند لپاره د دولت وزیر و هم کابل ته زما د سفر په باب اندېښمن و. د هند حکومت هم چندانې دلچسپي نه ښودله او یو ډول خاص اندېښنه یې درلوده او کله چې زه سملې ته ورسېدلم او د خپل دغه راتلونکي سفر په باب مې توضیحات ورکړل، نو د هغوی اندېښنه هم ورو ورو کراره سوه. سر هنري برېکنبري چې په هغه وخت کې د پوځ یو غړی و او ډیر لایق سړی و، زما شخصي ملګری و، سپاه سالار سر جورج وایټ یوې خواته هم مطلق میلان نه ښود. وایسرا لارډ ایلجن زما د سفر په باره کې زړه نازړه و. د اجرایوي شورا په یوه غونډه کې بالاخره فیصله پر دې وسوه چې ماته اجازه راکړي چې د پامیر څخه د راستنېدلو په وخت کې پر سرحد باندې راتېر سم، خو په دې شرط چې په دغه وخت کې د امیر لخوا مستقیمه بلنه راکړه سي. مګر ماته وویل سول چې زه باید د برطانیا د یو عادي تبع په حیث کابل ته ولاړ سم او دا هغه څه چې ما غوښتل او د هند حکومت زما د ساتنې هیڅ مسؤلیت پر غاړه ونه لري. زه په کشمیر کې د ګورایس له وادي څخه د ګلګت پولې ته روان وم چې د کابل د امیر لخوا بلنه راورسېدله. له دغې بلنې سره زما ټولې اندېښنې پای ته ورسېدلې او دا مې وپتېیله چې د پامیر څخه به د کابل سفر کوم. 3 میاشتې وروسته د 1894 کال د نومبر پر 14 په تورخم کې د افغانستان خاورې ته داخل سوم او ځان مې د افغانستان مقاماتو او د هند هېواد د پاچا میلمه پالنې ته وسپاره. اوس به نو زه د دغه مشهور سړي د شخصیت او سابقې په باب یو څه درته ووایم، څو لوستونکي له هغه سره اشنایي پیدا کړي او په دې پوه سي چې
دا څه ډول سړی و چې ما باید اوږدې ورځې په دوستانه اړیکو کې ورسره تېرې کړې وای او هغه په ډېرو سپینو الفاظو ماته د خپل زړه حال وایو او خپل نظریات یې راته څرګندول. عبدالرحمن خان په 1844 کال کې زیږېدلی و او د افغانستان د هغه مشهور او ستایلي امیر دوست محمد خان تر ټولو مشهور زوی و چې په لومړي سر کې د برتانیا دښمن او وروسته د برتانیا د حکومت لاسپوڅی و. دی په نسب او میراث د خپل نیکه قانوني وارث و او د بارکزیو د قبیلې پیژندل سوی مشر و. امیر عبدالرحمن خان ماته په خپله وویل چې تر 20 کلنۍ پورې نه د لوستلو او نه د لیکلو سره علاقه درلوده. دا هغه کلونه دي چې د اروپا ماشومان او ځوانان په ښوونځیو کې تیروي، خو امیر خپل دغه کلونه د توپکو په جوړولو او ترمیمولو کې تیر کړي ول. په 1845 کال کې د امیر دوست محمد خان له وفات څخه یو کال وروسته دی په افغاني ترکستان کې د والي په حیث وټاکل سو او تر دغه وروسته یې نو د ژوند هر راز لوړې او ژورې لیدلې دي. دلته یې بری لیدلی ځکه چې دی عسکر دنیا ته راغلی و. هلته یې ماته خوړلې. نن په خپل هېواد کې تاج بهونکی او سمدستي د هغه هېواد له سرحداتو څخه وتلی او مهاجر د یو څه وخت لپاره د آمو د سیند پر څنډو یو مقتدر والی او بیا د مشهد، خیوا او بخارا په دربارونو کې تبعیدي. وروسته په سمرقند کې د روسیې په تنخوا ګزاره کوله. د برتانیا لخوا د افغانستان د تخت لپاره وټاکل سو. خلاصه دا چې تقریبا 40 کاله کې په بری کې و او که په شکست کې و د افغانستان د یو قوي شخص په حیث پیژندل کېده. امیر عبدالرحمن خان یو ځل خپل پلار افضل خان د کابل پر تخت کېناوه او بیا خپل کاکا اعظم خان قدرت ته ورساوه. اعظم خان ته د هغه کشر ورور شیر علي خان ماته ورکړه او عبدالرحمن خان مجبور سو چې 10 کاله په تبعید کې تیر کړي. دی په دې عقیده و چې یو وخت به د دې وطن د دې خدمت ته ضرورت لري او بیا به خپل هېواد ته ستنیږي. د دغه مقصد لپاره یې د روسانو تنخوا ومنله او ماته یې وویل چې ډېره زیاته برخه یې مامورینو ته په خپلو جیبونو کې اچوله. ده ویل ځکه مې په سمرقند کې استوګنه غوره کړه چې ما ویل د افغانستان پولې ته نږدې یم او د تنګسې په وخت کې حاضر یم. روسان تر ابده دې ته حیران ول چې هغه سړی چې د دوی په تنخوا یې ګزاره کوله او 10 کاله یې د دوی میلمه پالنه لیدلې وه او کله چې تخت یې ترلاسه کړ په سیاست کې د داسې لاره غوره کړي چې د هغوی د غوښتنو او ارزوګانو سره برابر نه وي. تر وخت پورې خو دوی په دې خبرې ځانونه قانع کول چې د امیر اوسنی سیاست یو چل دی او ریښتونی سیاست به یې وروسته څرګند سي او خلک به پوه سي چې هغه د روسانو ملګری دی. وروسته روسان د خپل دغه انتظار څخه ډیر مایوسه سول. سره له دې چې عبدالرحمن خان په برتانیا کې ډیر رای نه واهه، خو روسان یې تر دې ډیر بد ایسېدل او په ډیره ځیرکۍ دې حقیقت ته متوجه و چې د روسانو او افغانانو اتحاد به د ده پر هېواد څه بدې ورځې راولي. د یوه ورځ ماته ویل چې په روسیه کې په پټه روسي ژبه زده کړه او یوه ورځ یې د روسي افسرانو هغو خبرو ته غوږ نیولی و چې د افغانستان په باب د روسیې د پالیسۍ په باب خبرې کولې او ګمان یې کوو چې د یو ساده او بې سواده افغان په مخ کې مجلس کوي. په 1888 کال کې امیر شیر علي خان د روسانو په وعدو وغولېدی او د برتانیا ملګرتوب یې پرېښود او پر خپل هېواد یې د برتانیا پوځ راوست. لومړی یې خپل تخت او بیا یې ژوند د لاسه ورکړ. امیر عبدالرحمن خان ته فرصت برابر سو، افغانستان ته ننوت، ټول هېواد یې ونیوت او 1880 پورې داسې قوي موقف ترلاسه کړ چې د برټانیوي هند حکومت د یعقوب خان تر خیانت او د ایوب خان سره تر مخامخ جګړې او دښمني وروسته د کابل د تخت لپاره په یو مناسب سړي پسې کتل او دغه یوازینی قدرتمن سړی و چې هغوی باید د کابل تخت ور تسلیم کړی وای او خپلې قواوې له هغه هېواده ایستلې وای. تر 1894 کال پورې چې زه افغانستان ته ورتللم، امیر په دې 14 کالو کې د نړۍ تر ټولو سرکښه خلک د وسلو او شخصیت په زور قرار کړي وو او خپل قدرت یې ټینګ کړی وو. هغه په پرلپسې وحشت خپل ټول رقیبان له منځه وړي ول او په هېواد کې له ځان څخه داسې مشر جوړ کړی وو چې هر څوک یې له نوم څخه بیرېدل. په افغانستان کې هیڅ پخواني پاچا د افغانستان یاغي ولسونه په دومره بېرحمۍ سره لارې ته نه و برابر کړي او هیڅ یو هم د افغانستان ولسونه په دغه اندازه یو موټی کړي نه ول. په اسیا او نړۍ کې د ده په اندازه بل مستبد او سرزوری پاچا نه و. د دغسې یو فوق العاده سړي سره مې څه باندې 2 هفتې د ارګ په سلام خانه یا میلمستون کې تېرې کړي او له خپلې کوټې څخه مې د ارګ خندقونه لیده. امیر ماته نږدې په
یو 2 پوړیزه ودانۍ کې چې شاوخوا یو لوی دیوال ورباندې راګرځېدلی و او بوستان سرای نومېدو اوسېده. دی اوس د هغه ځای په انګړ کې ښخ دی. موږ د هغې ودانۍ په یوه لویه کوټه کې خبرې او کیسې کولې. زموږ خبرې به معمولا په غرمه یا د ماسپښین پر 1 بجه پیل کېدلې او څو ساعتونه به یې دوام کاوه. زه نه غواړم چې دا ټولې خبرې چې ډیره یې سیاسي وي دلته راوړم، ځکه زه نه غواړم چې زما دا یاداښتونه سیاسي رنګ واخلي او ډیره یې صفحې پې تورې کړم. او بله خبره دا ده چې زموږ د خبرو زیاتره برخه خصوصي وي او امیر داسې څه ویل چې نه یې غوښتل خپاره سي. وروسته به د ده یوه کیسه درته وکړم چې لندن ته د ده د راتلونکي احتمالي سفر په باره کې ده او د لندن ته زما بلنه منلې وه. دا کیسه د ده د هغه ولسي هوښیاري ښکارندوی ده چې له ښوونځي څخه بهر یې ترلاسه کړې وه. امیر به د خبرو په ترڅ کې د هرې خوا کیسې کولې او د هر څه په باره کې به غږېده او ما په کابل کې د خپلې هستوګنې په وخت کې د هغه د عجایب او حیرانونکي شخصیت او کارونو په باب عجیبې کیسې اورېدلې دي. مخکې له هغه چې زه د دغو خبرو او کیسو په باب څه ولیکم، زه باید د ده په باره کې یو څه وغږېږم. امیر ډېر غټ سړی دی، که څه هم چې ډېر جګ نه دی خو ډېر قوي بدن لري. په پاخه عمر کې ناروغي ډېر تغییر پکې راوستلی دی. د مثال په توګه ما د ده هغه عکس لیدلی و چې په 1885 کال کې د راولپنډۍ په دربار کې اخیستی و او کله چې ما کابل ته د خپل سفر په شپو ورځو کې په 1894 کال کې د ده عکس واخیست، یو له بل سره یې ډېر توپیر درلود. امیر د نقرس له ناروغۍ څخه ډېر کړېږي او په هغه وخت کې یو د ساتیري خبره دا وه چې په هند کې یو لیکوال نقرس په حکومت اړولی و او لیکلی و چې امیر د حکومت له بدې حملې څخه رنځ ګالي. امیر پر یوه ټیټه چارپایي باندې چې ورېښمینه نالۍ یې ورباندې هواره کړې وه ناست و. پر زنګنونو باندې یو وړین کالی اچولی و، پنډ څادر یې پر اوږو و، سپینه ورېښمینه بګړۍ یې تړلې وه او تر تندي پورې یې رسولې وه. په څېره کې د حاضرې ناروغۍ نښې له ورایه ښکاري. کله چې به یې له چا سره خبرې کولې نو تورې غټې سترګې به یې مخامخ ورته نیولې وې او هیڅ بلې خواته به یې هم نه کتل. تور غټ بریتونه یې پر پاسنۍ شونډه باندې ښه په ترتیب سم کړي وو. توره رنګ کړې کږۍ ږیره یې نه د ملایانو په ډول اوږده او نه د برطانیویانو په څیر فیشني او لنډه وه. په دې ویښتانو کې یې خوله داسې جوړه سوې وه چې هر ډول څرګندونه یې کولی سوای او کله چې به یې په استثنایي توګه وخندل او خوله به یې له یوه سره تر بله خلاصه و نو د دواړو ژامو ټول غاښونه به یې څرګند سول. اواز یې لوړ و خو بد نه لګېده. د خبرو په وخت کې ډیر دقیق و او د موضوع په باب یې ډیر منظم او روښانه دلایل ویل. پر دې ټولو خبرو برسیره یو خاص وقار او متانت درلود چې چا سیالي نسوای ورسره کولی او دغه زما د کوربه پاچا د شخصیت هغه د باندنۍ برخه وه. د امیر بګړۍ د اکثرو شرقیانو په څیر د هغه څیرې ته خاصه برجستګي ورکړې وه. ما د هیڅ وخت د عسکري یونیفورم په خولۍ کې چې د پسه له پوستکي څخه جوړېدله نه دی لیدلی. یوه ورځ چې موږ انګلند ته د ده د سفر په باره کې خبرې کولې، د خپله بګړۍ لرې کړه او د سر په ګرولو یې چې پاکې خریلی و پیل وکړ. د لارډ کرزن د یاداښتونو له کتابچې څخه د امیر عبدالرحمن خان په اړوند لومړۍ برخه همدومره وه. دویمه برخه به ډېر ژر د خان میډیا یوټیوب چینل له ادرس څخه تاسو ته خپره شي.